یو پکې هغه نور څه شامه ټونګان دي 007 پښتنې بې حیا کړې دوی ماله د حیا خبرې کوي ظالمانو د خدای نه نه یریږي کله شامه ټونګان نیغ نیغ کې کله شامه ټونګان نیغې کله خوځې را خوځې د خدای نه نه یریږي د الله نه نه یریږي او بیا چې راشه په کنزورو شروع شي او په خیرو شروع شي ما زما رب غیرتی دی غیرتی دی غیرتی دی غیرتی رب د غیرتمند دعاګانې قبلي د بې غیرت دعاګانې نه قبليږي د ډمانو دعاګانې نه قبليږي د اجراګانو دعاګانې نه قبليږي چې سلیماګانې کلبونه چلی د هغې دعاګانې نه قبليږي دعا خو د مسجد د مدرسې د تبلیغي مرکز د خانقاه د مجاهدینو دعاګانې قبليږي دیو جنا هغه وایي چې یو سړی سر نسبت تعلق ته ضرورت نشته او نکاح ته ضرورت نشته تاسو د غیر د چلون نه ځان خبر کې یو گمراه خو نه دي کم کم جاوید غامدی په نوم باندې پاکستان کې یو گمراه دی څه شی دی څه شی دی هغه وایي عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے هغه ښځو دپاره پرده نشته الله تعالی داسې سسټم شروع کړ سړو ماسکونه واچول جاوید غامدي ماسک واچو ما یې تا ویل چې ښځو دپاره پرده نشته زما رب په سړو پرده شروع کړه سړو مخونه پټ کړي کیوں وہ یہ منہ کسی کے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے الکه زه حیران پدې ما دا جنگ ما ډېر پخوانه او که زر زر تشریف وروړی کښېنې ښه توجه خوله پوزه پټه ده نو کرونا به نه وي که نه انشاءالله لکه دا دو سوري دي په انسان کې غږ بلا شي سوري دي په بل سوري چېرته کاټېک وکړي او زه تاسو نه تپوس کوم لاګ ما ته متوجه شئ توجه شته نه چې خوله پوزه بند دی نو دا غوږونه هم سوري دي که چېرته په دې اټیک وکړه که په دې او لږ صبر وکړې انشاءالله اوس بلا نور قسمونه را غوږونو دپاره بیل ماسکونه را روان دي خېټې دپاره بیل را روان دي اور پښتو کې نشم ویلي د فرنټ او د بیک سایډ دپاره م را روان دي او اوس کرونا ترور په چوټې تللې ده شته نه شته شته زه مولي صاحب په دې حیران یم ما په دې پوه کې ما سره کښېنې لکه ډاکټرانو او بیمارۍ آپس کې باتچیت او گپ شپ شروع کو دی بیمارۍ ڈاکٹرانو ته ویلی دي چې ڈاکٹر حضرات میں 2 दिन تشریف لاؤں گی تو 2 दिन لاک ڈاؤن ہوگا پھر میں واپس جاؤں گی تو پھر نہیں ہوگا لکه بیماری به دا وي چې زه درځم او نه درځم دا منئ خولې خوځوی که نه دا منئ او بیماری دا ویل چې 6 بجو پورې به زه راځم او بیا به واپس ځم دا یې ویلي دي او اوس نشته لږ صبر وکړئ انشاءالله اوس دې نه پس چې بل لهر راځي که نه بل لهر هغې کې به وایي چې مبارکباد ہو تم سب کو سړو انسانان نه بل طرف ته منتقل شو تاسو پاک شوې بچ شوې کرونا نه تاسو بچ شوي که نه وایه بچ شوي که نه د کرونا نه خو بچ شوي وایه که نه د مرګ نه بچ کېدی شي جي صاحب وایي د مرګ نه ځان بچ کولی شي ځان د مرګ نه بچ کولی شي ښه چې کرونا ختمه شي مرګونه هم ختم بیا به انشاءالله موږ مړه کېږو نه ټیک ده ټیک ده مړه کېږو به نه ټیک ده مړه عقیده زده که د رب نه نه یارېږي د الله نه نه یارېږي د کرونا نه یارېږي توجه 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 او کہ اس سے ڈرنا ہے لڑنا نہیں ہے اور شادی والوں بیوی سے لڑنا نہیں ہے بیوی سے ڈرنا ہے بیوی سے لڑنا نہیں ہے بیوی سے ڈرنا ہے اور کرونا سے ڈرنا نہیں ہے کرونا سے لڑنا ہے توجہ نکاح سلور حروف دي سو لګوای سو زبزان خولي کوم ان شاء الله تاسو هم خولو باسم بیا رسوزان چک کې نکاح کې سو حروف دي آسمانی کتابونه سو دي د پیغمبر یاران سو دي سمتونه سو دي مسلکونه سو دي مذهبونه سو دي د پیغمبر یاران سو دي موسمونه سو دي پاودس کې پر سو دي پہلا فرصت کے پر تبلیغ کی میاش کی سودی دا جہاد حروف سودی سودی پر نکاح کے حروف سودی پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور نفقی تدا دا خزی نان نفقہ پا خاون واجب دا دا خزی نان نفقہ پا خاون دا پہلا خبر ازادا چی نکاح وعدہ کری سو شو لگویخ کی نظر بسطا پوسونو کم یاری گا میں خورم دینا توجہ د خزینان نفقه پچا واجب ده پچا واجب ده
چې د ښځې نان نفقه په خاوند واجب ده. او نوجوانانو د ښځې نان نفقه په خاوند واجب ده. هسې ټوپونه مه وایه چې ما لم واده وکړه. د ښځې نان نفقه پوره کولی شي بیا درله واده کوم. دوسری بات دویم حرف کاف کی اشاره یو خو علما پوهېږي کف ته وایي کف او غیر کف اذان له جدا مسله هغه نه وایو عمومي خبره کوو. کاف کی اشاره لباس ته ده. کاف کسوتن کلاس لباس کپڑے جامې څوک ورته جامې وایي څوک ورته کپڑے وایي څوک ورته کالي وایي. دا کلو والا ورته جامې وایي دوی یې جمعه په جمعه بدلوي جامې جمعه په جمعه. او دا خاري والا نه دا تاسو دی ورته کپڑے ځکه وایي چې معمولي کړپ پکې وشي بدلوي یې کپڑے کړپ. او دا کم خلک چې ورته کالي وایي دی یې کال په کال بدلوي. بهرحال دویم حرف کاف دی. کاف کی اشاره کسوتن لباس ته ده. د ضرورت مطابق لباس خزل راوړل دا په خاوند واجب دي. څه دي؟ واجب دي. خو ما یو قیت ولګو مولوي صاحب د ضرورت ښه د فرمایشونو والا نه د فرمایشونو والا د خاوندان اوسه پورې لا سر تندې نه لګي. شروع کې څنګه خوشحاله وي دا ګفټونه به دې راوړو اوس خیر ته کېنولي که نه. بهرحال ضرورت والا لباس والا راوړه فرمایشونه د الله موږ تاسو ټول بچو ساتي. هفته مخکې یو پیمري خاندان کې واده و نو خاوند ښځې له سوټ راوړه هغه سوټ کپڑے جوړ شي واده کې شرکت وکړو خوشحالي وشوه. ایک هفته بعد هغه پیملې خاندان کې بل واده راغی نو کیدی شي دا ټولو ته وایي موږ ته وایي تاسو ته وایي. نو ښځه خاوند ته وایي چې ما له سوټ راوړه. خاوند ورته وایي چې هغه هفته مخکې مې دله راوړې نه اوسه. نو ښځه ورته وایي هغې کې خو یې لیدلې ما. رښتیا وایي که نه وایي؟ وایي که نه وایي؟ موږ ته هم وایي ما ته هم وایي تاسو ته وایي؟ وایي که نه وایي؟ هغې کې لیدلې ما. دا زنانه چې یو ځل کپړې یو پروګرام له لاړ شي یو قسم سوټ واچي او بیا همغه زنانه بل پروګرام له راځي هلته هغه کپړو کې نه ځي. وایي دوی چې هفته مخکې هغه واده کې دا جامې کپړې اچولې وي اوس بیا د دې نورې نشته نه د مفتی سردار نه مفت فارموله واخلې درکمه واخلې. کله چې درته ښځه وایي چې ما له بل سوټ راوړه هغه سوټ خلکو لیدلی دی بیا به وایي چې نورې نشته ته ورته وایه چې څنګه یې سوټ لیدلی داسې تم لیدلی. په خبره پوهېږې که نه داسې تم لیدلی نو چې ته سوټ بل غواړې په ما دې الله ورحمېږي د یو بل دپاره نور څه ویلی نه شم یریږو ترې یو بل دپاره. بهرحال اشارو کې به بیا خپلې بیګم سره خبرې کوي کلو به نه وې کني راږدي در باندې. بس دریم حرف الف دی. دریم حرف په الف کې الفت په نکاح سره الفت راځي اختصار سره وایم. څلورم نمبر ها ده په ها کې اشاره حلاوت ته ده. په نکاح سره حلاوت راځي. نوجوانانو په نکاح سره لذت راځي. په نکاح کې مزه ده. په نکاح کې خوند دی. په نکاح کې سرور دی. نکاح مزه ده. نکاح کې لذت دی. قرآن درې موقعو کې د سکون ذکر کړي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر کې ها زړونو ته سکون ملاویږي. شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی. اور د نکاح په کہ کما زنان تا ترا نزدې شو تو ور نزدې شوې. رب نے فرمایا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو اس کے ذریعے راحت حاصل کر سکو. د نکاح لار د سکون لار ده. د نکاح لار د راحت لار ده. د نکاح لار د مزې لار ده. او اشاره در کوم وضاحت نکوم ضرب جواب راکې چا چې د نکاح نه علاوه بل لار اختیار کړه پاغې کې مزه پاغے کے لذت ہو پاغے کے خوند ہو پاغے کے سرور ہو پاغے کے نیک نامی ہاں پاغے کے بدنامی دا سدی پاغے کے ذلت دی سدی قرآن وہی پاغے کے رسوائی دا سدی پتہ ہو لگی دا دا سکون لار کم لار دا. نوجوانانو او نوجوانانو 2021 والا کو سکون غواړي په نکاح کې دی پس کې دی مزه په نکاح کې دا څو حروف شو څلور حروف شو. اور اسلامی تعلیمات دادی مشران کم دی نوجوانان زیاد تے زیاد تر تعلیم یافتہ دی سبا اغا انداز اختیار کم. اسلامی تعلیمات دادی لو آفٹر میرج دا میرج بمخ کی دا لو ببات کی دا نکاح بمخ کی پیار ببات کی. پہلے نکاح کا
پہلا وعدو کا بیا پیار شروع کا بیا محبت شروع کا معیار با نکاو گرزے بیا دا نکاح نا پس لو شروع کا پیار شروع کا نو چی پہلا دی نکاو کرا بیا دی محبت شروع کا نو دا حیام دا پختوم دا غیرتم دی دا شریعتم دی دا اسلامم دی دا ایمانم دی معیار با نکائی لو میرج مکوا توجہ اسلام ہوئی لو آفٹر میرج لو ارطغرل ڈرامی بارہ کی فلم بارہ کی چاہ عرص ویلی بے شک ارطغرل یو غازی خو یو جملہ رتوائم دا ارطغرل پا سیریز پروگرام کی دا ارطغرل دا نکاح نمخ کی یو پردے جنے سرا دا عشق تذکریشتا کنشتا دا یو مجاہد بدنامی دا کندا وایا دا کندا اور فلم خو علا کامیابی کی چیز عشق پا کی راشی فلم خو علا کامیابی کی چیز علا کا جنے عشق لڑاو کی اور فلم علا ہٹ کی گی چی پاگا کی جنائی یو مجاہد یو عالم دا دین و قرآن نا خبردار ہاں یو دا توری والا یو دا ڈال والا یو نیزے والا ہاں پا اسلام باندے جنگیدون کی پا قرآن زان ورکول پا شریعت زان ورکون کی اگا عشقو نا کولی شی پردو طور سر از عشقو نا کولی شی ارطغرل بارا که چی ارچا سنگ ویلی دی زما غصر سکار نشتا کتلی ٹک دی که ٹک ندی خوزا دا سوال اوچتوم چی دا نکانا مخ کی یو مسلمان غازی عشقو نا کولی شی خوله لگا خوزاوے کولی شی دا منظر شوکڑی کنا تا توی کتا مجاہدی نہ خیر دے عشق کوا عشق لڑاو کا اسلام ہوئی لو آفٹر میرج انگریزان ہوئی لو بیفور میرج سوائی لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار وادلہ نہ شوی نکاح لانا دا شوی او دا وادن مخ کی گولے گی او زارے گی او میں صدقے جاوا او میں مر جاوا میں صدقے جاوا قربان جاوا وادن لانا دا شوی او گولے گی او زارے گی او ورطوے ایزیلوٹ دا توکم مورتا دی ایزیلوٹ کرے او عید الاضحار روان دی اختر کی دلا پا عید کی دلا پا تحفہ کی دلا پا ہدیہ کی تحفہ کی صدرو لگم خیرنا چرتا مور لدی یو لپٹر آوڑی دا دے پلار لدی یو صادر راوڑی دے تا چھ سمر خرچونا کری ما تا دیار یو سڑی ہوئی ہر یو کستی ما تا ہوئی چھ ما پا دوست دمرا پیسے ہو لگولی پرور میں دمرا پیسے ہو لگولی ہاں ما پا خزبانی دمرا خرچ کری یو کسو درے گئے ما تا وایا ما پا پلار دمرا دولت والو زو پا مور میں دمرا دولت والو زو تا پلار لسمرا پیسے ورکے خیرنا تا دا مور سمرا خیال ساتی کائنات کے عرص بیا ملاوی گی مور و پلار بیا